علیکم. ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. نن بیا هم چې د ایټالیا د ویزو په دوهمه ویډیو ده او په همدې باندې خبرې کوو چې تاسو څنګه یو مناسب ځای پیدا کولی شئ تر څو چې د ایټالیا هغه کاري ویزې چې 15 لکه ویزې اعلان کړي دي تر 2028 کاله پورې چې دی دا ټول مکمل ختمیږي. دوی 15 لکه کسان د هغه هیوادونو څخه چې هغه اروپایي نه دي د هغو ځینې ځان سره وړي. نو دا یې دوهمه ویډیو ده. تاسو که چېرته غواړئ نور معلومات واخلئ د ایټالیا د ویزو په هکله باندې، نو تاسو زموږ هغه اولنۍ ویډیو چې موږ د ایټالیا د ویزو د کاري ویزو په هکله برابره کړې ده او عمومي معلومات مې ورڅه ورکړي دي ورته، او یو څو ویبسایټ هم معرفي کړي دي چې تاسو هلته اپلای څنګه کولی شئ. نو تاسو هغه ویډیو وګورئ او که چېرته هلته مو پیدا نه کړله نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته د هغې لینک هم واچوم، نو د هماغه ځای نه تاسو کتلی شئ. لومړی هغه وګورئ، هغې نه پس بیا دغه وګورئ. نو چې دی اصلا دلته تاسو ته یو بل ویبسایټ چې تاسو کولی شئ چې دی سیزنل او نن سیزنل یعنی سیزنل جابس کوم ایټالیا کې مطلب اعلان کړي دي هغې ته تاسو څنګه اپلای کوئ. سیزنل جابس چې دي که نه دا موسمي وظیفې دي او تاسو له یو کمپنۍ سره تاسو چې وظیفه اخلی د یو موسمي شکل باندې اخلی، امکان لري 6 نه تر 9 میاشتو پورې هغوی سره کار وکړئ، یعنې هغوی سره به هلته په همدې کمپنۍ کې یاستئ. پاتې شو دغه 3 یا مطلب یو څو میاشتې چې راځي نو ستاسو خوښه ده بېرته کور ته راځي او هلته بیا بل کار شروع کوئ. نو دغه چې دی خو مطلب په دې 3 میاشتې یا مطلب څومره میاشتې چې دي په دې سیزن کې د دوی چې دی هغه دوی چې رخصت لري په هغه کې چې دی تاسو خوښه د بل کار هلته شروع کوئ، او که یا خو مطلب دې وختونو کې تاسو چې دی کمپنۍ نشي سپورټ کولی، تاسو ته به سالري معاش نه درکوي. نو راځم چې دی نن تاسو ته یو بل ویبسایټ چې تاسو ته چې دی د ایروپي observers په نامه باندې چې دی یو ویبسایټ دی، زه به د دې ویبسایټ لینک تاسو ته هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. نو د هغې په ترو باندې تاسو راشئ او خپل اسناد هر څه مو برابر کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دی یعنې ستاسو هغه کامیابي مطلب ترلاسه کړئ چې تاسو کامیابه شئ په اروپایي مدغه د ایټالیا په ویزو کې چې دی تاسو کامیابي ترلاسه کړئ. نو اصلا پروسس مې مخکې تاسو ته شریک کړی، شاید کوم بعضې پوښتنه هلته درنه پاتې شوي وي نو دلته چې دی ما نه پاتې وي نو دلته به درته ایکسپلین کوم انشاءالله. نو اصلا چې دی تاسو چې کله دغه ایټالیا ویزو ته اپلای وکړله نو تاسو چې دی لومړی تاسو د کمپنۍ نه یو خط راځي او هغه اپروول ورته ویل کېږي. هغه خط چې تاسو ته د ایمیل له طریقه راغلی نو تاسو دغه خط ځان سره راخلی او ورسره هم چې دی پاسپورټ زیاتره چې دی باید پاسپورټ کې باید 2 کاله تقریبا وخت موجود اوسیږي او تذکره او عکسونه او دا حساب کتاب تاسو له بغونه هر څه لیکلي وي. نو تاسو چې دی که چېرته ډایرکټلی تاسو قبول شولئ هغه بعضې پوسټونه دي چې هلته انټرویو ته ضرورت نشته دی او تاسو امبیسي یعنې سفارت ته هم تګ نه غواړئ، مطلب چې هلته لاړ شئ، ولې تاسو ته مستقیما د هغې ځای نه اپروول لازم. بیا به تاسو چې دی بغیر د دې نه چې تاسو دغه وکړئ سفارت ته لاړ شئ نو ستاسو به یعنې تګ برابر وي. اما بعضې وختونو کې که چېرته ضرورت ده د هغې بعضې کمپنۍ چې دی ډایرکټلی تاسو سره چې دی انټرویو کوي او بل چې دی که چېرته ډایرکټلی چانس پیدا نه شو نو تاسو چې دی دغه چې دی د پاکستان یا مطلب د ایران یو بل تاسو بل سفارت ته چې دی لیږي، ځکه په افغانستان کې د ایټالیا سفارت نشته دی. نو هغلته به تاسو ورځئ او هلته تاسو یو شارټلی انټرویو کېږي په دې رقم باندې. او زیاتره وختونه تاسو له ما مخکې مې ویل که چېرته وی چې تاسو کامیابۍ ته ورسېږئ نو تاسو ډېر کار په سی وي باندې وکړئ. دلته تاسو نه سی وي غواړي، 12 نه فارغ استئ، 5 نه فارغ استئ، اسناد مو غواړي. مهم خبره پکې چې دی د انګلیسي ده، باید انګلیسي باندې کې چې تاسو یا په ایټالوي ژبه باندې یا په انګلیسي ژبه باندې یو څه برلاسي اوسي، مطلب برلاسي اوسیږي، یعنې خبرې وکولی شي، لږ هم چې دی تاسو خبرې وکولی شئ نو تاسو چې دی هم دلته یعنې مطلب کار درته اسانېږي. اما که یو کس په انګلیسي خبرې نشي کولی ستونزه ورته ډېر، خو ولې د هغې چې دی نور هغه باید لکه مطلب یو برقي دی د برقي یا مطلب په بل بخش کې هغه یو خاص سکل او مهارت لري نو د هغې مهارت له وجې چې دی بغیر د انګلیسي دغه کس هم کامیابېدلی شي. ولې یو کس که چېرته انګلیسي یاد ولري نو هغه که هر یو بس ته اپلای کوي نو د هغې چې دی مطلب د کامیابېدو چانس زیات دی. او په سی وي کې مو دا هر څه ذکر کېږي، مطلب تاسو یو په هوټل کې کار کړی دی، په هوټل کې مو چې کار کړی دی دا ټول ذکر کړئ، ما کوم هوټل کې کار کړی، کوم ځای کې تجربه لرم، په څو ژبو باندې پوهېږم، کومه ژبه باندې، نو دا ټول هر څه ورته په سی وي کې ذکر کړئ. نو ښه خبره دا ده. نو اصلا دلته چې دی نو اوس تاسو دغه کوم ویبسایټ چې زه تاسو ته معرفي کوم چې دا اصلا چې دی
د دې لپاره چې دغه کم 15 لکه ویزې چې دوی اعلان کړي دي په دې کې د دوی ویب سایټ بعضې پوسټونه اعلان شوي دي. زه باید تاسو ته وښیم چې دې ته به تاسو اپلای څنګه کوئ. ګورئ دلته لیکلي ارجنټ سیزنل جابس ان ایټالیا یا اټلي، دا په ټوریزم او همدارنګه هوټل سکتور کې دي. نو په دغه دوه برخو کې دې پوسټونه اعلان کړي دي. د رسمي ویب سایټ دی او د دې ادرس تاسو هغې سره اړیکه نیولی شئ. نو د دې لپاره چې دی د دې په هکله تاسو پوره معلومات چې هغه دلته به راشي او دغه کوم بس دغه چې دا پروګرام چې روان دی دا کوم چې د غیر اروپایي هیوادونو ته دغه 15 لکه ویزې ورکړي، کاري ویزې ورکړي دي، دا اصلا چې دی د دکریټو فلویسي په نامه باندې 2015 دغه یو پروګرام دی. دا خپله د هغوی د ژبې او دغه دی مطلب یو لغت یې ورته ورکړی دی. په دغه باندې چې دی د دوی د متن یا د دې عنوان لاندې چې دی دغه وظیفې دوی اعلان کړي دي. او تاسو ګورئ سمر هایرینګ چې دی اصلا خلاصه یې دلته تاسو لیدلی شئ چې د دې لپاره مطلب چې دی تاسو د اوړي لپاره مطلب څنګه دغه کېږي د جولای په میاشت کې چې دی 2015 تاسو مطلب دې لپاره تاسو اپلای کوئ. لکه دلته وګورئ تاسو لومړی چې دی تاسو ته لوکیشن درښیي چې تاسو اصلا چې دی دا په اټلي کې دی او مطلب مختلف ښارونو کې به تاسو هلته به ګرځېږي او د دې لپاره هم بعضې جابس دي. سیزنل دی ګوره ټایپس اف جابس دي. سیزنل ورک دی مطلب تاسو به چې دی هاسپیټالټي یا همداسې مطلب ټوریزم یعنې هغه کسان چې چکر لپاره یا د مېلمستیا لپاره یا مطلب هوټل کې ورته د هغې خدمات وړاندې کوي. لکه د هغې وظیفه زیاتره دې پورې مربوط ده. او ستاسو چې دی اصلا سټارټ چې دی تاسو وګورئ دلته چې دی تاسو ته لیکلي دي د جولای د دې نه چې دی دا اعلان شوله بله ورځ اعلان شولو تقریبا تاسو وګورئ په 28 باندې د دې ارجنټلی د دې یعنې مطلب دغه کېږي. نو د دوی چې دی دا پروسس ډېر تیز دی ځکه دوی ارجنټلی کسانو ته ضرورت لري. او وګورئ د دې اپلیکیشن ډیډلاین اصلا چې دی اخري تاسو اپلای د دغې نه وروسته نشئ کولی. د جولای د یو دېرشم نه نن چې دی تقریبا وګورئ 19 تاریخ دی، یو څو ورځې پکې شته دی. نو تاسو چې دی د دې لپاره اپلای کولی شئ. ګورئ چې دی سلیکشن چې دی فرست کم لومړی وایي راشي اپلای وکړئ، فرست سرو او لومړی د ټول نه خدمت تیار شي ورته یعنې خدمت شروع کړي. مطلب یې دا دی چې زر اپلای وکړئ ورته څومره چې زر کېږي. او دلته پوره ما تاسو ته مطلب معلومات درکوي چې تاسو باید په کوم بخش کې دوی چې دی تاسو کسان مقرروي. ګورئ فارین ورکرز دي منی قبلویه یعنې مطلب چې دی د دغې نو دغه یو چانس دی تاسو لپاره چې دی نو په ایټالیا کې که چېرته غواړئ چې د قانوني ډول باندې تاسو کار وکړئ نو دې ځای ته راشئ او دلته اپلای وکړئ. راځم نو تاسو ته د اپلای طریقه ښیم چې اپلای به څنګه وکړئ. نو تاسو وګورئ اپلیکیشن آر ناو اوپن فار هوټلز resource دي همداسې چې د resource and tourist services jobs across Italy work permits with مطلب دلته چې تاسو له ټول هغه انفارمیشن یې درکوي. اصلا وظیفي پوزیشن اویلیبل پوزیشن کوم بستونه چې اوس موجود دي هغه دغه دي. هوټل کې تاسو چې دی مطلب چې تاسو کار کوئ یعنې مطلب چې دی د هوټل هغه یو څو وطاقونه یې د دې هغه مطلب پاکي او حساب کتاب او د هغې کنټرولینګ ټول دي. هاوس کیپینګ سټاف چې دی مطلب یو کور کې بعضې معلومات شیان موجود دي د هغې ساتنه ته کوي. نو د هغې دپاره همداسې چې دی ته ګارسوني کوي په هوټل کې کار کوي د هغې بستونه هم شته دی. ته په اشپزخانه کې په اشپزۍ باندې پوهېږي نو کچن اسسټانټ دی دلته ورسره مرسته کولی شي. فرنټ ډیسک هیلپر مطلب دا دی چې هغه معلومات خونه کې تاسو کار کوئ مستقیما هلته تاسو معلومات خلکو ته ورکوي. او همداسې چې دی د چکر کم سایټونو کې خلکو سره مرسته کوي او یا هم چې دی په کلینینګ برخه کې یا مطلب د شیانو په ساتنه برخه کې تاسو کار کوئ. نو دا بستونه ټول دلته موجود دي. دغې بستونو ته تاسو اپلای کولی شئ اصلا. نو دوی ټول دغه هغه بستونه دي چې عام طور دا داسې خاص سکل پورې اړه نه لري. او دوی دلته ذکر کړي هم دی که چېرته تاسو د هوټل لپاره اپلای کوئ نو تاسو ته لومړی یو ټریننګ هم درکول کېږي یعنې ضرورت نشته دی داسې تجربه کارۍ ته ضرورت دلته نشته دی. اما کوی لرئ ښه خبره ده خو ولې دغلته بیا چې دی دې ځای کې هم دلته کچن اسسټانټ دی خو ولې دې کې چې دی اصلا اسسټانټ بل مطلب اصلي اشپز به بل څوک تاسو ورسره مرسته کوي پکې دی. او دلته نور ډیټیلز د جزئیات درکوي. تاسو باید د شپږو تعداد د 3 تر 6 میاشتو پورې سیزنل تاسو لاته درکوي مطلب موسمي 6 میاشتو پورې تاسو به هلته کار کوئ دې کمپنۍ سره مطلب. او تاسو به د یعنې چې د ورځې 8 یا نه مطلب چې د 8 ساعته د ورځې کار کوئ 5 یا 6 ورځې په هفته کې به کار کوئ. او ستاسو به چې دی د 900 تر 1300 پورې چې دی پر میاشت معاش وڅېږي داسې. او بل چې دی تاسو ته به اجازه چې دی څه شی پروواید انډر دا
مطلب د ډیکریټو د دغه مخکې چې ټول کوم سیستم چې د دوی دی د خپل د ایټالوي ژبې کوم دغه چې د 2015 د دې سیستم د دې اصول د دې خپل رولز دي چې وروسته راځي تاسو بیا که غواړئ دې پاک نه معلومات ترلاسه کړئ انشاءالله کو نیکسټ ټایم بیا دا خبرې په دې باندې هم وکړم نو تاسو په دې هم معلومات اکاموډیشن د اوسېدلو مصرف چې دی تاسو یعنې ځای اوسېدل حساب کتاب چې دی امپلای دی پروواید اور چې دی شیرډ هاوزینګ په یو کور کې زیاتره مطلب کارمندان چې دي په یو ځای نه شریک په یو ځای اوسېږي په یو کور کې اوسېږي داسې شریک مطلب سیستم به شریک وي او غذا چې درکې آفن انکلود فار هوټل بیس څه چې اصول د هوټل اوسېږي هماغه خواړه به درکې درته او ستاسو چې دی موقعیت چې دی اصلا چیرته باید چې دی ستاسو دغه کار لوکیشن باید چیرته اوسېږي نو دلته ادرس درته درکړی نو دا پوره انفارمیشن په دغه شیانو باندې به کلیک نه کوئ چې دلته اصلا چې دی دا اعلانات دي او دلته تاسو وګورئ 180 پوزیشن یعنې بستونه چې دی اعلان شوي دا موجود دي نو دلته راشي څوک ورته چې دی او څه ضرور دی په دې لپاره یعنې کم ریکوایرمنټ دی مس بی فزیکل فټ باید ته فزیکي بدن دی مطلب جوړ وي کار وړتیا باید ولري او همداسې بیسیک انګلیسي غواړي ګورئ یا په ایټالوي ژبه باندې پوهېږي نو دې لپاره چې دی مطلب ترجیح زیاته ورکړل شوې ده نو دغه چې مهارت ولرئ په ایټالوي ژبه انګلیسي ژبه باندې پوه اوسېږئ نو ښه خبره ده بل ته ګورئ مطلب پریویوز ایکسپیرینس تاسو نه غواړي چې تاسو تجربه ولرئ ولې که ولرئ ښه خبره ده که ونشي فرق نه کوي ګوره ټرین ویل بي ګیون تاسو ته به ټریننګ درکول کېږي په دې بخشونو کې او همداسې دلته وګورئ عمر باید ستاسو د 18 تر 48 پورې باید اوسېږي دغه کسان باید ولاړ شل ته او تاسو باید چې دی مطلب ویزي همداسې چې دی کار پرمنټ کنډیشن تاسو باید چې دی څه واخلئ هغه کم کمپني چې تاسو اپلای کوئ او هغه اپلای تاسو ته بیرته راځي اپلای نو تاسو د دې ځای نه بیرته تاسو ته به چې دی هغه خط درکړي د خط په حساب باندې ویزا باید ولرئ پاسپورټ هر څه تاسو د سیستم هغوی برابري بیا مطلب چې دی هغه خط درکړي د خط په ترو باندې ته کولی شي او دا چې دی هغه چا دپاره الیجیبل دی څوک چې مطلب د اروپایي هیوادونو نه وي او بعضې څه ګټې چې دغه تاسو ته درکوي یعنې مطلب بعضې امتیازات درکوي که نه نو تاسو په ایټالي کې به قانوني ډول باندې او پوره اسناد به تاسو ته درکوي په دې باندې به تاسو ته کار کوي او تاسو ډېر یعنې مطلب ارجنټلی شکل باندې دا مقرري روانه ده او تاسو چې دی مطلب د اکاموډیشن او غذا او د دې په فری ډول باندې مطلب یعنې مطلب داسې فری به وي خو لو کاسې مطلب مصرف به تاسو ته که بیا هم په خپله اخلئ نو تاسو ته به کم روپو باندې به درکول کېږي او بل معاش په مو ښه اوسېږي او اوور ټایم پکې هم شته دی درته تاسو اضافه کاري کوئ نو په مطلب چې دی نور ستاسو د تجربې په اساس باندې چې دی نور مطلب معاش هم زیاتېږي او بل تاسو د سهولتونو نور او نورې وظیفې هم پیدا کېږي نو تاسو دلته پوره انفارمیشن درکول کېږي ګوره سیزنل کې ریټرن تاسو بیرته فیوچر کې هم ریسیزن مطلب سیزنز بعضې په اپلای دای کې راتللی شي موسمونو کې یعنې دوی تا ته هر رقم زمینه مساعدوي او څنګه به اپلای کوئ دلته وګورئ د اپلای طریقې دلته چې دی تاسو باید څه وکړئ جاب اپلیکینټس آر often from چې دی اپلیکیشنز آر اوپن فرام چې دی 15-28 د جولای تر دې وخته پورې چې دی دا تاسو ته خلاص دی اصلا یعنې تاسو کولی شئ د دې په منځ کې دا اوس یعنې مطلب اویلیبل دی ستاسو اپلای مطلب قبلول کېږي او بل چې دی لیمټ ټایم چې دی او لیمټ سلوټس چې دی اپلای ارلی ان increase your chance که څومره مخکې اپلای وکړئ نو ستاسو چانس به زیات شي مطلب وختي اپلای وکړئ ښه خبره دا ده او fill out the official application form at the bottom of this page د دې ورقې په اخره کې دلته ګورئ یو خبره تاسو ته کړې دی چې د only applicants submit before ګوره ته هغه ټایم باندې ډېر زیات دغه کړی تاکید کړی باید د دې نه مخکې چې د will be accepted for the Ag1 1st October click the submission under the Decreto Flevisi 2025 یعنې مطلب د دغه تاسو باید مخکې د مخکې اپلای وکړئ یعنې وروسته باید دغه ونه شي او که بیا موږ سره اړیکه نیسي نو دلته ایمیل هم ورکړئ که څه پوښتنه در سره اوسېږي نو د ایمیل سره چې دی تاسو اړیکه مطلب ایمیل ورته کولی شئ راځئ دلته وګورئ دې ځای کې اصل موږ نه چې دی بعضې مهمې خبرې دلته درته کړي دي چې we are registered requirement network with years of experience help دا مطلب داسې دی چې دغه نیټ کوم ویب سایټ ته چې موږ راغلي وو دا داسې لکه باوري دی بې باوره نه دی او همداسې دلته ګورئ چې د نو هایډن فیس تاسو له ګورئ کوم فیس پکې نشته دی موږ 100% دلته ګورئ ریکروټمنټ از 100% free for job seekers نو کوم چې دا د مقررې پروسه ده که نه نو 100% جاب مطلب چې د فری ده د هغه کسانو لپاره څوک چې وظیفې پسې ګرځېږي تاسو نه به څوک پیسې نه اخلي مطلب ویب سایټ څوک نه پیسو غوښتنه هم نه کوي او بل دا چې دی تاسو باید که دی کنټراکټ لیګل چې دی کنټراکټس لرئ انډر د ایټالین امیګریشن لا
تاسو چې هلته م اوسیږئ نو تاسو به چې دی د مهاجرت په قانون کې اوسیږئ او تاسو چې دی مطلب محفوظ هستئ ستاسو اخلاق او حساب کتاب او هر څه به چې دی په طبیعت ښه به حساب به برابر وي نو بعضې که چېرته بیا نور معلومات غواړئ دلته شته دی چې دی work in Italy for foreigners چې د خارجیان څنګه د ژوند وکړي free visa jobs in Italy کې به څنګه ترلاسه کوئ jobs دی بعضې هغه دغه دی که نه سپیکرز بعضې کسان په انګلیسي باندې خبرې کوي نو دلته د دې لپاره ښایسته پوزیشن چې هغه کسان انګلیسي باندې خبرې کوي که نه نو هغې لپاره ښایسته پوزیشن شته دی ښه د هغې نه مخکې دلته وګورئ تاسو ته یو وارنینګ درکړی بیګ کیرفل متوجه اوسئ افراډز چې باید څوک درسره دوکه ونه کړي we never ask for advance payment مخکې د مخکې نه د دې کوم ویب سایټ یا تاسو د ویزې یا تاسو نه موږ پیسو غوښتنه نه کوو چې ښه کار مو ډن شلو هغې نه پس بیا که چېرته بیا د پیسو ضرورت و نو موږ تاسو نه چې دی غواړو بیا او انتظار وی مه کوئ ډونټ ویټ مو منتظره کېږئ بس د هایر پروسس چې دی د هغې نه شروع دی بیا هم درته وی تاسو باید فورم ډکه کړئ نو را به شي دلته ګورئ اپلای هیر مطلب دا دی چې تاسو له یو فورم دی دغه فورم به تاسو ډک کړئ نو تاسو به سمپل چې دی راځي داسې به چې دی یو فورم به ډک کړئ فار ایگزامپل دا وګورئ را به شي جنډر به انتخاب کړئ او تاسو وګورئ کنټري آف یور کرنټ ریزیډنس تاسو د اوس د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ راشئ افغانستان والی او د کوم ځای سټیزنشپ لرئ افغانستان واخلئ دلته هم بیا دلته پوښتنه کوي تاسو په کومه ژبه باندې انګلیش او ادر ته چک واچوئ ادر کې مطلب انګلیش فارسي او پښتو او دا نور کومه ژبې باندې پوهېږي دا واخلئ سلیکټ one or more تاسې که په ایټالي ژبه پوهېږي چې کوته واچوئ او که نه پوهېږي تېر شئ ترېنه عمر مو څومره دی تاسو د څو کالو په منځ کې یاستئ نو انتخاب ورته وکړه داسې او which job are you applying for کوم پوزیشن ته ته اپلای کوې نو دا ډېره مهمه خبره ده تاسو ګورئ دلته مختلف قسمه وظیفې ګارسونان دي مطلب چې دی هاوس کیپینګ سټاف دا مخکې مې تاسو ته تشریح کړل د کور ساتنه کوئ همداسې چې دی یو هوټل کې یو اتاق د هغې مطلب ټول کنټرولینګ په تا باندې به اوسېږي اشپزخانه کې مرسته کوي لوښي وینځلی شي ډش واشر چې دی بعضې کسان چې دی په انګلیسي باندې په دې خاطر ورته دغه کومه په دا مطلب صفاکار دی اصلا دا هغه معلومات خونې والا دی دا چې دی لیګیج پورټر چې دی دا مطلب هغه چا سره چې دا پنډوکي وړي راوړي که نه د هغه لپاره یو پوزیشن دی هوټل کې یو همکار دی همداسې فار ایگزامپل دلته چې دی بیا یعنی مطلب تاسو چې دی څه ورته وایي بار هیلپر دی مطلب تاسو چې دی د یو شاپ کې ورسره مرسته کوي یو دکان کې ورسره او دا لاندې چې دی تاسو چې دی یو ساتونکی یاستئ یا د هوټل ساتونکی یاستئ او همداسې چې دی دا عمومي کوم مطلب کوم همکار چې اوسېږي هغه مطلب چې دی عموما طور چې دی په هوټل کې عمومي همکار وي دا چې دی فار ایگزامپل دلته بیا لینډري ورکر چې دی هغه څوک چې دا کالي وینځي دا چې دی شټلر ډرایور دی او چې دی شټل ډرایور چې دی دغه غټ موټرې او دغه لپاره یوز کېدلی شي یعنې دغه ډرایوران دي خو دلته بیا شته دی دا ګورئ کارټینګ اسسټانټس بعضې دغه هغه کراچیوانۍ او د هغې سره همکار او د دې بریکفاسټ سروسز سټاف چې دی د سهار ناشتې دپاره خو دا زیاتره چې دي دا اصلا چې دی د هوټل لپاره دي نو د دې لپاره تاسو چې دی دغه تاسو کولی شئ خدمات ګورئ بیچ هم چې دی مطلب د هوټل سیستم چې په ساحل کې د سیند غاړې ته برابر وي بعضې کې چې دی ډنډونه کوم ځای کې جوړ شوي هغلته خدمات وړاندې کوي کمپینګ کې کمپ ګراؤنډ کې تاسو کومک مطلب یو ځای کې کم جوړ شوي هلته مرسته ورسره کوئ او دا مطلب اسټور سټاف دی دا نور خپل سټاف چې دی بیرته برابر چا ته اپلای کوئ خو فار ایگزامپل زه راځم ورته یم چې دی هاوس کیپینګ ته زه اپلای کوم نو ما نه اوس دی وی ډو یو هیو ایکسپیرینس ان د سلیکټډ آپشنز اکوپیشنز په دغه کوم وظیفه چې تا انتخاب کړی دی کې ته تجربه لرئ که نه هو یاسته چې کواد که نه لرئ نو پرابلم که مطلب تجربه لرئ او که نه ورک ایکسپیرینس دې څومره دی فار ایگزامپل یو کال دوه کال دلته ورته واخله دومره مې دغه کړی دی دلته تشریحات ورکړه ادر سکلز نور کوم مهارتونه لري ښه ځان تشریح کړه ښه ډېر معلومات دلته ورکړه ښه خبره دا ده او بل دلته پوښتنه کې آر یو ریزیډنټ آف یو مطلب چې د یورپ ممبر کنټري آیا د اروپایي هېوادونو خو نه یو ورته ویل نه نه یم دې ته نه چک واچوه ډو یو هیو ا ویلډ پاسپورټ آیا پاسپورټ لري یس ته چک واچوه هو لرم ډو یو نیډ اکاموډیشن آیا هلته اوسېدلو او خوراک حساب ته ضرورت لري هو are you willing to work for 3 or 6 months in Italy په ایټالیا کې 3 میاشتې یا 6 میاشتې کار کول غواړي بس ولیکه او دلته دې هم د ځان په هکله ډېر معلومات ورته ولیکه فار ایگزامپل چې دی about yourself for example this is نو را به شي تاسو دلته یو لیکنه وکړئ خپل ځان به ته تشریح کړئ ما ټول هر څه ولیکل داسې ګورئ دا معلومات مې ټول ولیکل دې ځای کې نو تاسو به چې دی دغه ټول مطلب خپل ځان به دلته تشریح کړئ ښه خبره دا ده دوهم چې دی دلته به موږ نه څه غواړي امپورټنټ چې دی دا ډېر مهم دی ایمیل یور سی وي at
فور ایگزامپل دلته یو دغه ورکړی دی جیمیل ورکړی دی تاسو به دغه جیمیل راواخلئ او د دې لپاره به تاسو څه وکئ یو ایمیل به ولېږئ نو که وایئ چې سمدواره یې ولېږئ نو سمدواره نه راشي دلته وګورئ I'm going to send email now ته به دې ته چک واچوه او که وایې چې نه زه به یې در ولېږم وروسته او که وایې چې زه سی وي نه لرم نو دا خبره مه کوئ دا مه کوئ سمدواره دې ته چک واچوه داسې او دا ایمیل راواخله او په اسانۍ سره چې د دې لپاره به څنګه دغه کې ایمیل لیږي فور ایگزامپل را به شي دا به ټول داسې انتخاب کړي او کاپي به یې کړي ځان سره او لاړ به شي جیمیل ته کوو انشاءالله په دې باندې به هم لږ وروسته درته دغه وکړمه نو دا به ځان سره کاپي کړي دا رقم باندې او دلته وګورئ how did you hear about us زموږ پاکله د کوم ځای نه ته خبر شولې آیا بس ورته سوشل میډیا نه خبر شومه خبرونو ته چک بس هر یو نه چې خبر شوي چک ورته واچوه او راشه دې ته چک واچوه داسې او دې ځای کې چې دی راشه دا سبمیټ کړه خو د سبمیټ نه مخکې ښه خبره دا ده چې ته سی وي ولېږي او که سی وي دې سم سبمیټ کړله نو دغه اصول ځان سره یاد لره چې تا خپل نوم او حساب کتاب د ټول دا به ځان سره یاد لري داسې چې فور ایگزامپل دې رقم دا ټول معلومات ستا دي نو ته به د دې مطابق به ته هغې ته چې دی دغه لیږي نو زه راځئ چې دی زه ستاسو د پوهې په خاطر چې دلته نور دلته ګورئ وروستی اخرنی پړاو یې همدغه دی چې تاسو به راشئ دا به سبمیټ وښئ چې کله مو سبمیټ وویله د پروسیسینګ اوس روان دی چې دا پروسس کمپلیټ شي ستاسو هغه دغه چې دی دلته وګورئ دې ځای کې ماته ولیکه اپلیکیشن سکسسفولي سبمیټډ بس لاندې نور ستاسو څه سټیپونه نه استفاده کوئ تاسو ګورئ ما تیار دغه راغستی دی جیمیل مې هغې ایمیل مې د هغې څه نه راغستی زه به ستاسو مخامخ یو ایمیل وکړم چې ایمیل به زه د دې نه کمه څه کوم فور ایگزامپل چې دی نه پوهېږم ما د تشي لپاره ایم سوري دغه د هوټل د هاوس کیپینګ دپاره ما دغه کړی و اپلای کړی و که نه نو زه به راشم دلته به چې دی تاسو به څه وکئ زه تاسو ته پریکټیکل وښیم چې تاسو به هغې ته ایمیل څنګه لیږئ او اسناد به دغه څنګه ورلیږئ سی وي مو خپله څنګه لیږئ ښه نو دا دی زما جیمیل لا خلاص شولو وګورئ ما بعضې دغه چې دي دغه ویب سایټ دي دوی کې ګوره زما چې دی مطلب دغه شوي دي بس را به شم زه به دلته مستقیم راشم په دې ټرانسپوز باندې به چې دی کمپوز باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته چې دی دا چې کله راښکاره شو داسې دا به راشي دلته به څه وکړئ ها دلته به راشم او دې ځای کې هغه کم نمبر مو چې در راغستی دی هماغه دلته واچوي داسې هغې ځای ګورئ ما کاپي کړو دلته به یې واچو او درا به شي دلته چې دی ورته ولیکئ فور ایگزامپل چې دی هغه دغه ورته شریح کړئ چې دی فور ایگزامپل چې دی applied ښه ما متن ورته ولیکو مطلب دلته ګورئ هماغه یو عنوان د بس عنوان ورته ورکړئ مطلب کوم بس ته مو اپلای کړې ده او دلته لږه یو کمنټ غوندې کې ورسره ولیکئ او را به شي په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ داسې نو را به شم زه به دا خپله سی وي انتخاب کړم او دا به اوپن کړم دغسې یعنې مطلب درته به اوس دې ځای کې د دې اپلوډینګ شروع شي دا چې کله کمپلیټ شوله او هغې نه پس دی ګورئ راشئ دا په سینډ باندې کلیک وکړئ او هغه ایمیل ته ما خپل سی وي ور ولېږله نو دا چې دی یعنې زما اپلای کمپلیټ شوله نو د دې لپاره چې دی نیکسټ ټایم زه تاسو ته یو بل ویب سایټ معرفي کوم یو بل کمپنۍ معرفي کوم نو تاسو چې دی د دغه یوټیوب که چېرته نه وي سبسکرایب کړي دا سبسکرایب کړئ تر څو نیکسټ ټایم تاسو له زموږ بل نور ویډیوګانې هم در ورسېږي مننه د لیدلو نه